حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري نو د ملمه د عزت کوي. څوک چې ایمان په الله او په آخرت لري د خیر خبرې دي کې یا د چوپ شي غږیږي دی. مخکې دغه نقطه موږ تاسو بیان کړې وه. بسم الله الرحمن الرحیم کې چې مبدا معاش معاد درې سرشتر کې په دا بسم الله کې او د معاش دی وجنه چې د رحمان مستاق ده اکثره د مبدی او د معاد نه غافل شي. د معاش دی وجنه مبدا او معاد ترویر شي چې ویر شو سړی گمراه کیږي. ځکه په حدیث کې دغه دوه ډیر ذکر کوي. څوک چې ایمان په الله لري مبدا او په آخرت لري معاد. ایمن ما عزت خپل ماړی په بل خوري. په کتاب طالبی کې چنې ته ویله نو ترجمه مې ورته کړ مهمان روزی به خود می آورد پس گناه می زبان را می برد. میلما ماړی د ځان سره راوړي او د دوه طرف نه ګناه د کور د چختن وړي. بل طالب ته نه څخه کله د ځان سره راوړي خو ماړی خدا خبر کوي. مال معنا دا ده چې رزق مقدر وي دلته خو الله مقدر کړی وي چې دا نن ماړی په دغه کور کې ده خو ګټه دغه کور والا ته شي شو دغه کور ګناه خدای پاک وسره معاف کوي. که ګټه نه وي دغه ګټه نه وي کې د ثواب ګټه نه وي کې نو په خپل مزدوري او په مسافرۍ او په تکلیفونو ګټه بلته ولې ورکې د چا ځړې مني خو دغه په لحاظ کوي چې دغه عوض ماته خدای پاک په آخرت کې راکې نو روپۍ به په خوشحال طبيعت لګي. دا خبر په دغه ځای کې ده. اوس ملمستیا کوي ملمه د تراغی په خوشحال طبيعت ولګو ځکه چې خو الله تعالی عوض درکې او په ډیر عالی لیول درکې دی. و ملمه چې څوک قدر په نصیحت باندې وکي لکه دی اویاو انبیاو قدر چې کړی ځکه دی انبیاو سنت ژوند کړل لکه دی اویاو انبیاو قدر چې کړی. هغه روپۍ چې په ملمه باندې لګيږي لکه په جهاد کې چې لګيږي په هغه کور کې چې ملمه چې ماخستان ملمه تر سهار پورې په کور باندې رحمت وریږي د الله د طرف نه ملائکه مقرر دي د مغفرت سوالونه ورته کوي. کپه دای کور چفتن په داشپه کې مړ شو مرګ د شهادت ته کورس کې ملمه ورته راغلي تر بیګا پورې ملائکه د مغفرت سوالونه ورته کوي په دا کور رحمت وریږي. کته سړی په دورات کې مړ شو مرګ د شهادت ته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ملمنو خدمت په خپل کې ولاړ ده. ملمنو چا ورته ویل چې امیر المؤمنین مخت حیا راځي تو ولاړې امیر المؤمنین او موږ ناستو دور ټول ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه اوریدل دي کوم کور کې چې ملمانه وي د ملمنو د احترام د پر ملائکه ولاړې نو ماته د ملائکه نه حیا راځي چې هغه تاسو قدر کیو قدر ونه کړ د دغه وجنه وای د کور چختن ک ارڅومره د غټ رتبه خاوندې کله نه کله د خپل خدمت کوي کله نه کله چې ثواب وګټي. حضرت پیغمبر علی السلام د ملمنو خدمت په کله خپل کوه سره لدینه د دې لپاره 12 خدي نور خادمانو چې خلکو ځانونه وقف کړي او نورانم ځانونه وقف کړي او مزدوري نه وي روپۍ نه وي عشق او محبت او په اخلاص خدمت و چې چپله کې په ملک نه پرې کې نو خو اخلاص وکنه خو دغه باوجود به کله کله د خدمت په خپل کوه ځکه چې یو سنت طریقه جوړ شي د امت لپاره دغه خلکو لپاره نو څوک چې دغه فضایل ووري نو خو ملما عزت پکې نو ځکه علاوه چې ایمان په الله لري الله په خوشاله کیږي ایمان په آخرت لري بدله خدای پاک درکې نو د ملما دی عزت. دا دوم روایت کې یا چې ایمان په الله او په آخرت لري یا د خیر خبره کوي ځکه د خیر خبره کول ټول ثواب ده. مخکې موږ تاسو نو ویلې کله یو داسې خبر سړی د خیر وکي چې الله دومره پراځي چې په دا خبر چې تر مرګ د سړی نه راځي نو د خیر خبره دي که خیر خبره په واس نه پر یا خلو نشي کنټرولولای نو بیا چې ایمان په الله او په آخرت لري نو لیاس په چوپ شي ولې دې چوپ شي ځکه کله خیر په ځای د شر خبره وکړه خو بیا د خطر ده چې مخکې موږ ویلو کله د انسان نه یو داسې خبر وشي اده به وفامم نه چې دا ګناه ده و الله به تر مرګ تر ناراضي توفیق به دې نه کینې ورکي. د دغه وجنه دوم حدیث مبارک راځي من سمت نجا څوک چې چوپ شو نجات پیدا کوي چې چوپ شو نجات پیدا کوي. ولې که ګناه غیبت دروغ نمیمت
شتم بهتان دغه نه چوپ شو خبره د خلاصه نجات پیدا کو کدی مباح خبره نه چوپ شوم نجات پیدا کو ولې سوال جواب خو مباح خبرې ملري په دا خبرو کې د وخت راو ولې د خدای په ذکر او په عبادت او په بندګۍ کې وخت نه تیرو نو دغه سوال جواب نه خلاص شو چې خبره کنټرول شي څومره خبره کنټرول شي دغه سوال حساب د ارز اسانه شو نجات ذریعہ ورته وګرځیدل حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه کامل مسلمان څوک ده بهتره مسلمان څوک ده دور ټول چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس ضرر نه محفوظي تحقیق مخکې موږ تاسو مفصل خو ویلای ده دوم روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څوک چې یو چاته پیغور ورکې په یو ګناه باندې په یو عیب باندې لم يمت حتى يعمله دا پیغور ورکون که به مرنه شي ترڅو په خپل په دا عمل نه گرفتار شوی خدایم دی وساتي چې مکه و پچا و بشي پتا هغه خبره ده چې په بل وخت هغه شاید تاکيږي چې په بل باندې عیب اهانت او د تحقیر په نظر باندې ورته ګوري پیغه عمل باندې په خپل په دنیا کې سزا خدای در کتاب خپل په گرفتار کوي کای تاسو خیال مخکې حدیث چې چا په عیبوب چې متوجه کېږي کای چا عیبوب چې څوک متوجه شو علاوه د په عیبوب چې متوجه شي حتی اننه په خپل کور کې به وشرمایي دا حضرت مکحول چې دنه په پښتنه وشو دا خبر چې ورمخته کو ډیر وخت په دې پیښه و چې د به مسله چې نو وزدن و بیل نه دانم په پاسي جواب ورکو نه پیغام دا ولی دا د اهل فارس اهل خراسان بلکې تسریب ورسته کی چې اهل کابل دا د تابعینو د جملې نه دا د افغانستان مفاخر ایو کتاب کا تاسو چیرې لیدلې نو حضرت مکحول چې د کابل د په تابعینو کې جلیل القدر عالم ده تابعی ده او لوی محدث ده دا د حضرت عثمان بن نورین رضی الله عنه په دور کې چې کابل فتح شو دای چا په غلامی باندې وینیو اهل د کابل خو مخکې مسلمانانو نو کنه په دې واسطه باندې مسلمان شو بیا الته حجاز ته بوت الته آزاد شو او بیا د علم الته حاصل کړی ده دغه حضرت مکحول هغه چې واسله ابن اصقع ماته ویل دي چې پیغمبر علی السلام ویل لا تظهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك مخکاره کوا خوشحالی په غم دی بل مسلمان باندې ولی الله به په رحم کتاب بیا په یغه غم باندې گرفتار کی شماتت ضغط ویل کیږي خوشحالی دی بل په غم اوس انسان د دې چا سره ورانه ده حسد ده خفګیان ده دایمه هم خلک دغه چې تقریبا خو چې هغه چا سره ورانه هغه چې په مشکل کې واقع کیږي د خوشحالي الله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ګوره دی بل مسلمان په غم خوشحالي مکه په د چاره وصله دغه الله تعالی را وصله ته شماتت پکې خوشحالي پکې خدای چې داسې غرق شو نو هغه غم به خدای پاک دې نه لري کې پتا به راوړي لکه اوس مچ ویلې چې دی بل ته پیغور ور کوي په ځان پیغه ځان به الله گرفتار کوي نو چې دی بل په غم باندې خوشحالي کوي پیغه غم به الله تعالی بیا دای گرفتار کوي نو د مسلمان په غم باندې به سړی خوشحالي نه کوي حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غیبت هغه اقسام دلته ذکر کوي چې موږ تاسو مخکې په اصطلاح باندې نه واوریدلی مشهور خبر خدا د غیبت دی بل چا عیب خله بیانول دغه غیبت ویل کیږي ځکه مالته چې چا پیتنه تر وکړه چې کپد کې و هغه عیب رسول الله ویل چې کپد کې وته بیانې نو غیبت ده کنه بیا خو بهتان ده اوس هغه غیبت ذکر کیږي چې په پیل سره وي دی وسړي د تک عادت ده مثلا په فکر باندې ګډ ده د هدسيږي ته اوس دغه حال نور مرګره ته چې ښکار کوي فلیار زی داسې ګډ کیږي خپل ګډ نه یې دیغه دی پیر حکایت دیغه دی عیب اظهار کوي یو سړی دی وای هغه دی مثلا داسې په انډي کیږي د فک حکایت کې خلق په خبره په دغه عیب باندې چې څوک یا پوری وخاندي استهزاء وکي یو څوک ناستی کیفیت ډیر ټیموي اچا
مر چې راوخېږي چې ګوري بې ټیمه یې چا سترګو کیفیت چا د خولې کیفیت چا د خبرو لهجه ته هغه حکایت کوي حکایت دی بل کوي په عمل باندې کوي دام غیبت ده ځکه غیبت یو شی ته ویل کیږي چې ته پچې شادي او چاپ سي دسه قول یا پیل وکي چې دای په خبر شي په خپه کیږي دایمه ګوتاش په اصلاح پیخي چې دی بل پیخي کوي خولې پیخي دغه چې پیخي چې کوي هغه خبر شي خپه کیږي کنه نو حضرت پیغمبر علی السلام کما ته څوک دومره روپۍ راکړي یعنی خټه دنیا راکړي زبده یو چا حکایت ونه کوي ولی غیبت راځي اخرت په خرابېږي او دوم روایت کې ام المؤمنین دغه روایت نقل کوي بیا چې نبی علیہ السلام یې چې ما نه خوشاله کوي دا خبره چې زه د یو سړي حکایت وکم ما ته د دومره دنیا څوک راکړي ام المؤمنین ما ویلې یا رسول الله ان صفیه امرأة لا ورته ده د نبی اسلام بیبی ده ام المؤمنین ده خیبر کې چونی ول شو د حوی ابن احتاب د يهودو د سردار لور ده خو دې دسه هغه بونه کې کنکې و چې پلانکې دا ګوري عام قول نو وشو په لاس باندې اشاره وکړه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویله لقد مزجت بكلمه لو مزج بها ماء البحر لمزج تشبیه کې دومره مبالغه راغله قلب راغی بخي لک شي ډیره تورګډیږي کډیر لګو تورګډیږي قانون خدا دا لګ ډیره تورګډیږي اوس یو خبره ده یو دریاب ده خدا دا چې دا ستاده خطرناک خبر ده که دریاب ته ورګډه کې دریاب په بخوند شي دلته بالعکس د خبر دی وکړه که دریاب ور سره ګټ کې نه دا دومره لوی ده چې تر دریاب نم لوی شو دومره مبالغه ته اشاره وشو د خطرناک خبر غیبت وکړو که دریاب ور سره ګټ کې په دریاب دغه خبر غالب شي دغه بدبوئی بدخوندی په ټول دریاب باندې غالب شي ځکه دا پلاس حکایت کولم غیبت شو او الغیبت اشد من الزنا مخکې موږ تاسو حدیث مبارک ویلو نو که په قول باندې د چا قباحت ذکر کې که په لاس ورته اشاره کې که د چې په عمل باندې دیغه خلی پیخي کې که د موږ تاسو خلک یو څوک وګيږي دبل شونډې په بوتسي انور خلک چې تو زته وګور دایم غږیږي دا توهین دی مسلمان څه ده د خدای په کونیز باندې ډیر لوی ده عظیمه ګناه ده او الله نه معاف کوي چې تاسو پر هغه صاحب د حق نه کینې کې معافیغه نه معافي ونه غواړي نو غیبت بالحکایت ناروا ده لکه بالقول چې ناروا ده حضرت پیغمبر علی السلام نه یو شیخ روایت کوي دا ورسته راوی وی چې ما خیال ده حضرت شعبه چې دغه شی نه حضرت عبد الله ابن عمر مراد ده حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویله مسلمان چې د مسلمانانو سره ګډ وسیږي او د دې په تکلیفو صبر کوي دا خیر د طریق مسلمان چې د مسلمانانو نه ګوخي وسیږي او د مسلمانانو په تکلیفو باندې صبر نه کوي دا مسله مخکې موږ تاسو عزلت او خلوت کې خبره کړې و چې جلوت بهتر ده او که خلوت بهتر ده ګډ کلیوالي ژوندون کې به تکلیفونه خامخاوي دي همسایهونه به یو څه تکلیف وي درته خو ګټې ډېرې دي د تعلیم او د تعلم او د وسیله رحمه او د همدردۍ او د ډیرو په لحاظ باندې ډیر ثوابونه ډیر دي نو ځکه ګډ ژوندون خیر ده خو چې خوف دې پټې نه وي دا خبره بل لحاظ ورسره ساتو تر هغه ګوښه ژوندونه دوم روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ګوري د بدنیتینا د خفګیان نه ځان ساتي سوء ذات البین په خپل منځ کې خفګیانو نه ځان ساتي ولې دا خفګیان حالقته رخیون کده د چی رخیون کده وشتان رخی دین یعنی اعمال ورکی د شي دی به خباسي اعمال حسنات لکه څنګه چې سړی په چاړه باندې وشتان دی به خلري دا بل روایت کې بیا حضرت ابو درداء رضی الله عنه وی چې نبی اسلام ویله زه تاسو ته د عمل در ونه کیم د درجه په لحاظ چې د نفلی روزو نفلی منځو نفلی صدقونه بهتر وي نفلی دی وټول راوي کوي وای صلاح ذات البيت خپل منځ کې خوشاله طبيعت د مسلمان سره په محبت ژوندون کول دا تر نفلی صدقو روزو منځو ټولونه بهتر ده
ولی مقابل خطرناک ته ډیر فساد ذات البین د انسان نیکی ختمي فساد د انسان نیکی ختمي غالبا روایت کې راځي چې د حسد د انسان نیکی د چخوري لکه اور چې لرګي خوري اور چې یو واره بل شو بیا و چې لاندې ټول سوځي د انسان اعمال دا چې ختمي طبيعي خبره ده چې انسان د انسان سره حسد زیات شو اخر به دیغه په غیبت هم لګي کیږي پیغه په بوختانونو وی دروغ بم سی وی حتی قلب قتل قتال او دغه شانه ته دا خبره په ورسیږي نو دغه نه سړی ځان وساتي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دا بل روایت کې تاسو ته د يهودو مرزو سرایت کړای د درغلی دي هغه چې د حسد او بغض ده وګوره حالقته دا حالقه ده زه دا نو يم چې وشتان رخي دا نیک اعمال دین ختمي ایما دی پیغ ذات قسمی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ما هر څه دیغه په قدرت کې دي تاسو به جنت ته ترڅونه نه نو چې ایمان منی راوړی او کامل مؤمنان بنشي ترڅو پورې چې یو د بل سره محبت نه کړي او زه د شي درونه کوم چې دای تاسو محبت برقرار وساتي سلامونه یو بل ته اچوي حسد وسرور کی یو لاند هغه لاند علاج ډیر د تکلیف علاج خفاو د ډیر وخت نه سره غږیدل خو چې سلام واچي د سی هغه خپيان ما د خدای نعمت تعالی ورکی دا محبت برقرار ساتي د مسلمان محبت دا د ایمان جز ده شعب د ایمان بل مسلمان ته بم هغه څه خوخه چې ځان ته خوخه دا د خلفه سیبل ز د ارغندی خلفه مبارک مدرسه کې استاد دی خلیفہ نو وای چې سره مې خبره باندې تکړه کې چراغای د مبارک ته خوشکم ډیر زر ورځي نو وای سخت خوش کراغله بس د اصلي سره مې ډیر ورانه شو زه ورننه وتم ارغندی خلیفہ مبارک ادیزه د کشف بیان کو وای چې زه ورننه وتم د دلیل خیرات شریفي لګیا په دلیل خیرات ته چې زه ورننه وتم کې نستم د دستي د حدیث مبارک ویل الحسود لا يسود الحسود لا يسود الحسود لا يسود درې وای مکرر بس ما تسلی وش حسدګر سړی عالی مقام سیادت ته نشي رسیدای لوی درجه ته نشي رسیدای په دې ته ذاتی ورانه سره سره می جوړاو نو حسد دی انسان حسنات ټول ختم کوي او دا یو لار ده چې سلام ورواچي نو بس خدای پاک هغه د سلام پاچولو باندې هغه د زلو قبګانو د شای د ډیر وخت لاش بس په یو ور باندې ختم شي جامع ترين دعا ده یا بخله یو واقع ورسره ته ذکر کړ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې نشته هیڅ ګناه لایق په دې چې خدای دې ګناه دی وجنه په دنیا کې مسړي ته عذاب ورکي سره له عذاب د آخرت تر دغه دوه ګناو یعنی نور ګناوي اکثره د چې دي چې په دنیا کې خدای پاک سړي ته سزا نه ورکي آخرت کې ورکي خو کڅوک ظلم په مسلمان کې دی بغا سزا په آخرت کې خوشته خو په دنیا کې خدای پاک د ظالم بیا په داس قهر او غضب گرفتار کې د خپل ځان خلاصیدل لیا تر ورکشي او حق دی وسیله رحمی چې د خپلوانو سره څوک وسیله رحمی نه کوي دا د جرم ده چې د آخرت سزا سره سره په دنیا کې خدای پاک عذاب ورکي دوم روایت کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام یې دوه صفات دي چې په چا کې دوه عادت دي موجود شو الله به د شاکرین او صابرین مقام ورکړي چې ډېر بهترین صفات دي او چا کې کداغه نو نه به خدای شاکر ولي کې نه به صابر ولي هغه شی دي څوک چې په دین کې ترځانه فوق ته ګوري او پیغب سي اقتدا وکړي او په دنیا کې ترځان نه ټټ ته ګوري په خپل حال باندې حمد ادا کوي په حمد الله علی ما فضله به علیه چې عادت خدای پاک په صحه حیثیت فضیلت پیغه ور کړی په دغه خپل حال باندې شکر ادا کوي نو الله به شاکر او صابر ولي او که څوک په دین کې ترځان نه ټټ ته وګوري او په دنیا کې ترځان نه پورته وګوري بیا په یو حال غم وکړي چې اوس دې د څه کار د دماغ نشته نه به نه شاکر ولي کې نه صابر یعنی په دین کې بسړی ترځان نه فوق ته ګوري د ټول صحابه کرامو حال چې سړی ګوري یا سلف صالحین حال چې سړی ګوري موږ او تاسو د ائمه کرامو مشایخ حال چې سړی ګوري
چې واقعي خلک دي هغه ملامتیا دي همیش ځان ملامت دا تصوف په اصطلاح باندې اته قسمه اقسام د خلکو راځي یو قسم ته ملامتیا ځان به کم ورته لیدل کیږي بل به تر ځان ښه ورته لیدل کیږي اخ پلان کوي دومره خواري کوي من چی نو کوشش وکړي چې زم نه کو کما لکه صحابه وو یو د بل سره په نیکی کې مقابله کوشش پیدا کو چې پلان کوي نیک عمل کې زبای طریقه زیات وکړي نو بل به یو مقتدا به ځان ته پس کوو په غفصه به کوشش کو چې ځان څه ورسو او په دنیا کې تر ځان نه کم تکتل اته روزمره گزاره روانه ده په بل څوک دی ولې د غریب سوال کوي ړوند ده ګوډ ده شال ده معیوب ده په نورو تکلیفو لګیا ده په د خپل حال شکر وایست نو دغه سړي ته خدای په غاټ مقام ذاتي ورکړي هم د صابرینو مقام هم د شاکرینو او کبیر حق په دین کې ترځان نه ټیټه ګوره تر پلان کې خو زخه دا چې پیکي د موږ زاګردو کله مجلس او بیان او چاته چې نصيحتونه ډیرو خبري وشي دا باج عوام د خبرې نشي برداشت کوله دایم نه خو کیږي چې د بل صفات تر ما کیږي خلیفہ صاحب یا مولوی صاحب مخ خو المنص کو پلان کې خل بغل منظم نکي یعنی که جامه پاتې دی وی خو المنص کو ګیرو به مرخیلی خو زکات نه پرېږدم یو شاید ځان هغه شیطان په فکر کې ورکړي چې بس په دغه باندې زه ښه سړی هغه شی په ذهن کې ورکی بس ته نور په نیکی کوشش نه کوي تر پلان کې زخه تر پلان کې نو خو ډیره مطالعه کوم تر پلان کې نو خو ډیره وظیفه کوم تر پلان کې نو خو ډیر سخاوت کوم تر پلان کې نه نو هغه تر پلان کې نه پلان کې کله بنو د پلان کې لکه دیوال زه اعلم یم تر چانه تر دیوال نه خو د ما علم زیات ده بس په دغه قناعت کوي او په دنیا کې بیا تر ځان نه پورته پلان کې دومره ډیره کاوس موږ ته وګوره موږ نو چیلرو